تازه خبر طالب ځواکونو جنرال موبین نیولی دا چې ولې او څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کابل د پولیسو ویان جنرال موبین ونیول شو. سرچینې وایي د امارت اسلامي ځواکونو د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند او د طالبانو سرسخته ملاتړی جنرال موبین ونیوه. تر اوسه د هغه د نیولو لامل نه دی څرګند او نه هم طالبانو په دې اړه څرګندونې کړي. کابل ته د طالبانو د حکومت پر راتلو سره جنرال موبین د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ټاکل شوی و. یاد دې وي چې تر دې مخکې ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال موبین کابل کې د یو تنکي ځوان سره په بدکارۍ کې لیدل شوی و او د طالبانو لخوا نیول شوی و، خو هغه مهال طالبانو همدارنګه خپله جنرال موبین یاده پیښه رد کړې وه او د خلکو لخوا تش تبلیغات یې بللي وو. هیره دې نه وي جنرال موبین د طالبانو له یو محدود شمیر کسانو څخه دی چې تل د پاکستان او د طالبانو منځ کې د حقاني شبکې غړو پر ضد توندې څرګندونې کولې. جنرال موبین د عمران خان لخوا د ګډ حکومت جوړولو د وړاندیز په غبرګون کې ویلي وو چې عمران خان هم د خلکو په رایو نه دی ټاکل شوی بلکې د پوځ لخوا پر پاکستانیانو په زوره تپل شوې څیره ده. هغه همداراز عمران خان ته د پوځ غلام نوم کارولی و. جنرال موبین د ډیورنډ په اړه لکه د نورو افغانانو ښکاره او سخت دریځ لري او وایي چې دا یو تپل شوې کرښه ده او شخصا دته هیڅ د رسمي سرحد په توګه قبوله نه ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.